السلام علیکم ګرانو کتونکو نننی پروګرام کې تاسو ته هر کله په سکرین باندې تاسو تخکاری زما سره بریګیډیر سید نذیر صاحب د ستارو محتاج نه دی. بریګیډیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ډیره مننه بریګیډیر صاحب. خبره کو د ایران او د امریکای دا مسله خدا سي صدرنه غونټه کې شو. که تاسو خیالي زمونږ طرف ته دا یو خبره کې د ودا میاش درنه دا او دا سپکه نو خو درنه یادې کنه وی دا ډیره درنه ده، خاص کر دا وس چې کوم روانه ده دا خو بالکل درنه ده چې د سفر میاش تا کنه خو دا راته جی په دې کې وس چې دا کم خبرونه راځي نور خو به خبرې کو چې ایران سوکړل او امریکای سوکړل، اوس په کې پاکستان هم داسې رورو په قلاره بډې راکاږي کنه. تاسو په پرونی بیان کتلی وای که زمونږ جاسته چاغه گو کنه ګوري مونږ به د طاقت استعمال کوو انډر انټرنیشنل لا، نو دا حالات کم خو روان دي، دا خو ډېر ګمبیر کیږي نه جی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر شکریا. دا ډیر اهم سوال دی. اهم سوال دا چې یو طرف ته خو پاکستان ایران لا چې څومره ګټه ورکړه په خپل سہولت کارای سره او په خپل میډییشن سره او به پاغي کې ملټری ډیپلوماسي کنونشنل ډیپلوماسي تګ را تګ به امریکا دې ته راضي کول او بیا دواړه کېنول به ایمویو ته خبره ورسېدل او هغه د صد کول او به دا ایمویو اسلام آباد چې کومه دا یو ډاکومنت جوړ شو چې دا غنه فریم ورک جوړ شو او فریم ورک باندې به خبرې شروع شوې به قطر هم راغې یو سالس په تور باندې، لیکن د ایمویو چې کوم سورلس نکاتو پاغي کې خصوصا چې کوم د هرمز باره کې وو داغي وایلیشن شروع شو. حالانکه جنگ ودرې د په هر محاذ باندې چړمبه شکل، لیکن داغي نه پس د خصوصا چې کله د قطر د سعودي عرب او نور دوه جزونه چې پاغي کې تیلو پاغي کې کارګو هغه پاسداران په نخ کړو نو داغي نه مسله خراب شو چې دا د دوی خلاف ورزي و او بل دا پاغي کې و چې شپې ورځې پورې به سټیټ اف هرمز کولاوي او امریکا به خپل بلاکیډ لري کوي نو هغه بلاکیډ خلري شو او ورو د امریکای فوجونه مرسته کېدل شروع شو، لیکن دې پیښې چې کوم دی هغه میسټرس پیدا کړ او وړاندې نه د دوړو ملکونو ترمنځ میسټرس ډیر زیات او بل پکې گیم سپایلر هم پکې د ایران د نن هم د امریکای د نن هم او اسرائیل خو ضروري خبره چې یو لوی گیم سپایلر دی او انډیا هم. نو په دې کې دغه طرف ته تک د پاسدارانو مطلب دا دی چې په ایران کې کوم سیاسي حکومت دی، کاغا صدر پشکیان دی، کاغا عراق چی فارن منسٹر دی، کاغا قالیبوف دغه دی د اسمبلی مشر دی سپیکر دی، خو هغه روسته کړی شو او واګي واخیستلې پاسدارانو په لاس کې. اولی واګي واخیستلې ځکه چې په ایران سیستم چې کوم دی باغی کې د ټولو ندوی قوت چې کوم دی کاغه بارانه دی کاغه دننه دی هغه پاسداران دي. داغي دوه دغه دی یو بسیج ته وای او بل چې کوم دی القدس دی. القدس چې کوم دی دا بارانی او پروکسی وغیرہ او دا ګوتی وهل او خپل انټرست وړاندې کول دغه دی او دا بسیج چې کوم دی دا دننه چې څوک سر پورته کوي یا د رهبر خلاف یا د ایډیالوژي خلاف نو دا وی خلاف دوی به استعمالي دي او بل پاس دغه چې کوم دی سپریم لیډر چې کوم دی هغه د تحیات وي او چې تحیات نه دغه د لاندې مضبوط دغه چې کوم دی هغه پاسداران دي ټرسټیز او هغه سپریم کمانډر هم دی، هغه فارن پالیسی به مغه دغه کوي، بل هغه به نیوکلیر پالیسی هم دغه کوي، جوډیشي بم دغه پلاس کې وي، میډیم بم دغه پلاس کې وي. نو مطلب دا چې یو ټوټل کنټرول دی او د ټوټل کنټرول بریګیډیر صاحب تاسو د خبرې مطلب دا خو نه دی چې یاره کم اګریمنت چې د قالیباف صاحب او عراقچی صاحب کړو دا پاسدارانو سره ولې دا ډیسکس شوی نو چې دوی دا دومره ټایم په واغست دومره خبرې کېدلې د مطلب خدا دې چې پاسداران چې کم دي دا غوي لیډرشپ هم پدې کې ناستو کنه جی.
بالکل کنسلټ شوی ضرورو د پاکستان د طرفه هم کنسلټ شوی وو او په دې کې تاسو که خیال کړئ زمونږ فیلډ مارشل سیمونیر صاحب تقریبا دوه نیمه ورځې په تقریبا 3 ورځې په ایران کې تیرې کړې او دغه ټولو خلکو سره ملو شو او د دې چې کوم سټریټیجیک ډایمنشنو سکیورټي ډایمنشنو بل طرف ته په خطي باندې چې کوم اثراتو او بل طرف ته کوم د طاقت توازن چې کوم او بل طرف ته د دې حاصل بس کیږي وار گیم او دا ټول پېښوي خدایي په وجود ان زه تاسو ته چې دا سورلس پوینټ 2 دا خو ایران دا منله چې دا ټول زمونږ په حق کې دي او دنیا مو ته په دغه نظر کتل چې ټول د ایران په حق کې دي هو او بل طرف ته په پریزیدنت ټرمپ باندې پریشر هم او بل طرف ته اسرائیل چې کومونه غوښتل چې دا پلیئرز ایران ته پلاس کې ورکړه او په دې کې عرب ملکونه هم هغه ته پکې مشکلاتو لیکن دا غي په وجود دا وی یو منګه ټایم استواري ټریګر هپی دویم ټرم منګه استعمالي چې هغه آل پاورفل آر کنټرول او دریم منګه ټایم استعمالو چې کله خوخی نو سیاسي قیادت راوړاندې کو چې کله خوخی هغه روسته نو دغه وجوه چې د ایران چې کوم دی هغه ابنای هرمز چې کوم یو قسم د ټرمپ کارت او دا یو نیگیټیو دغه ریلیونس او بل طرف ته دا د غوی د پالیسي یو پیوټ او دا پیوټ هغه نه پری خو او دغه وجه دا چې اوس نه په زمونږه کنټرول نه به زمونږه کنټرول روسته هم نه پریدو او دا به زمونږه یو نو ګو ایریا نو دغه تاسو څنګه چې د پاکستان د بیان چې راغی او خاص کر تاسو د القدس خبرو وکړه نو القدس د حوثیان شو یا داخلك شو دا خټول لکوم د ایران پروکسی زیادیږي نو دا تاسو غنئ چې لکه پاکستان فرستریټډ شو یا مایوس شو د ایران د رویې نه اصل کې خبره دا وشو چې وسم مطلب دا چې د امریکای ډیر زیات پریزنس چې کوم دی هغه په اسرائیل کې دی دویمه خبره دا به دا نورې اډې دي دا نورې چې کوم ګلف کنټریز کې جوړې شوې دي نو دا خو د ایران د ریولوشن ایکسپورت خلاف جوړې شوې دا د القدس او دا غي چې کوم پروکسیز او دا غي خلاف جوړې شوې او درېمه خبره دا چې دغه ډېری زیاتې پړونبي جنگ کې په نخښ شوې او اوس به په نخښ کېږي نو په اسرائیل گزار کېږي او امریکا خلری ده نو بل طرف ته اوس حوثیان را پاسول او پاغي باب المندب بندول بل طرف ته رمز بندول نو مطلب دا دی چې دنیا راو پاریدله او دنیا داسې راو پاریدله چې هغه کې پاکستان خو په جغرافیه لحاظ سره ریلیونس ډیر زیات دی نو د دنیا ټریډ ته د دنیا انرژي ته د دنیا سکیورټي ته او د دنیا سپلای چین ته ډیر لوی خطر شو او دغه وجه دا چې پاکستان معاهده د سعودي عرب سره او کچري هوتیان د دوی په لمس باندې راپاسي او باب المندب بندای نو دا یو قسم لا د سعودي عرب خلاف یو قسم لا محاذ کولا وهل او دا غوي باندې حمله هم شوې دي په میزایلز باندې نو اوس پاکستان چې سکیورټي پیکټ کړي نو هغه کې ضروري خبره چې پاکستان به جواب ورکړي نو که د پاکستان دا غنه بریګیډیر صاحب لیټس بی سټریټ تاسو دا غنه چې د هوتیانو کم سعودي ته دمکی ور کړی دا یا باب المندب دی بندي دا د ایران په وینا باندې کوي یقیني خبره غوي ته میزایل څوک ورکړي ایران ورکړي دا غوي ته نه څوک خي ایران ته خي دا غوي د پاره ایډیولوژیکل سپورټ د چرته د ایران د طرفه ده او بل طرف ته منګه دا ګورو چې ګلف سټیټ چې کوم دی هغه د پاکستان په وینا سره مشورې سره ډیر لوی ریسټرین خو ده وسم خي چې د ایران خلاف نه راپاسي او وړاندې هم خودلو نو د دې قدر پکار او قطر چې و چې هغه کله د 12 بلین ډالرو خبر رااله نو ایران خو هغه یو قسم لا منځګړې ومانه لیکن کله چې بیا دا خبرو قطر ځان وېسته دغه چې دا منځګړتوب نه کیږي نو د پاکستان د پاره راته ښکاري چې دا مشکلات پیدا کیږي چې دا منځګړتوب په پاکستان د پاره مشکل شي او کوچري خبره جنگ طرف ته لاړه
نو پاکستان جغرافیایي لحاظ سره د ریچ لحاظ سره ډیپلوماټیکلی او بل د دنیا ټول په دې چې ناټو اوس د امریکای په طرف ته وړاندې نه و، بل طرف ته چین چې کوم دی هغه هم دنیا سره دی، روس هم دنیا سره دی، نور لړۍ هم دنیا سره ده او پاکستان هم په دغه کشته کې دی. نو اوس به ډیر زیات چې یو وین وین سچویشن د ایران لپاره راته ښکاري چې به دا په جنگ په میدان کې خو مشکل دی، بلکې ایران یو دیره شوی ایران به وروسته پاتې شي او بیا په هغې کې به انټرنل امپلوژنز کېږي او د هغې اثرات به په ختم پرېوځي او فیوچر سیکیورټي ارکیټیکچر کې یقین مې نه ځي چې دته به څه ځای میلاو شي په دې چې عربو ډېر زیات ناکام وکړو او بیا د اوښ کینه تاته معلومه ده هغه بیا وروسته خپل ځان ښیي. لکه تاسو وایئ چې څه توقع نشته دی چې اوس په میډیشن به دوباره وشي او دا جنګ بندي به وشي او بیا به خبرې اترې وشي، څه توقع تاته نه ښکاري؟ ګوره تر څو پورې چې ایران وایي چې موږ ګټو او موږ سره طاقت هم دی او موږ د امریکې ته دومره نقصان اوس رساو او موږ ګلف کنټري خپل ځان ته مجبور کړل او په خطه کې زموږ طاقت یو نوی بولی چې ورته وایي هغه راغی، نو وایي انګریزي کې وایي چې نیو شریف ان د ټاون. نو چې دغه راغی نو اوس ضروري خبره ده چې دنیا ته خو نقصان د هرمز نه دی، باب المندب نه دی او بل طرف ته د اخیسته کې د دنیا ټول تیل چې کوم دی اکثریت د دې علاقې نه دی. نو چې دغه بند شي، ګیس بند شي، دا بند شي، دنیا به څه کوي او پاکستان به څه کوي؟ نو ضرور د دې د آزادولو دپاره به کېدای شي چې بیا د اقوام متحده نه څه قرارداد راشي او په شریکه یې بیا کولاو کړي، نو بیا به د ایران څه وجود پاتې کېږي. خو میډیشن تاسو وایئ چې راته ښکاري چې ایران غواړي چې یو پرمننټ سیر فایر وشي، خو راته ښکاري چې امریکا وایي چې دا ټرست نه دی او نه پې د دوی ټرست دی، نو په دې کې یو بل سره پاتې کېدل یا اعتبار کول ډیر ګران دی. او بل کدی کې چرته اسرائیل هم منځته راغی چې اوس خو ایران په هغې باندې حمله نه کوي، حالانکه د ټولو نه لوی دشمن مرګ بر امریکا مرګ بر اسرائیل هغه، لیکن اوس دا وایم چې د ایران د خلکو دپاره چې کوم د ترقۍ دروازه کولاو شوې وه او یو ډیر لوی امداد او حساب کتاب ته راروانو هغه بنده کړې شوه او اوس به نقصان ډیر کېږي، پیدا به کمه وي. تاسو دا یو خبره کوئ هغه به اوس په خبرو اترو کې بیا بیلي. بریګیډیر صاحب، لکه دا اوس چې کوم حالات جوړ دي، نو ستاسو خیال دا دی چې دنیا د ایران په تباهۍ باندې یا خاص کر دا اوس چې کوم لیډرشپ دی د دې په تباهۍ باندې دنیا خوشحاله وي؟ نو آیسولیټډ شو کنه، ګور آیسولیشن ډیپلوماټیکلی آیسولیشن شي او بل دا کار دی چې دنیا ته نقصان دی، یعنی ورلد از ان پین. نو چې یو طرف ته هغوی ته نقصان هم وي، بل طرف ته امن ته هم خطر او بل طرف ته یو نه منونکی حساب کتاب هم او سیاسي لیډر بالکل یو طرف ته شي، نو بیا به خبرې اترې چا سره کوي؟ په دې چې پاسدارانو باندې خو IRGC باندې خو د برطانیې د طرف، امریکې د طرف او نور ملکونو طرف پابندي ده، وایي دا یو ټیرریسټ آوټفټ دی، نو بیا به څوک خبرې کوي؟ او بل چې واک اختیار نه وي داسې خبرو سره یا هغه امپلیمنټ کولی نه شي، نو بیا به څه وي؟ اوس تاسو ګورئ چې د هغوی نیوکلیر حساب کتاب چې کوم دی هغې ته هم نوره خطره پیدا شوه په دې چې اوس دا نوي ځي کې چې کومو ته کولانګ وایي هغې کې اوس فاست سنټریفیوج وغیره لګولي دي او دغه کوي. نو د امریکې په نظر کې په دې چې د هغوی لومبی ایم دا دی یا دغه ابجیکټیو چې ایران نیوکلیر پاور جوړ نشي، او دویم خبره دا ده چې دا پیوټ چې کوم دی هرمز یا مندب دا کولاو شي بغیر څه ټیکسه په ان فری فلو اف ټریډ اینڈ سی لینز کنه.
دغه ضروري دی. نو دې ټیم کې خدا مشکل ښکاري لکه بریګیډیر صاحب ته وګورو ایران خو به ځان تباه کړ نو چې دونه ځان به تباه کړ اوس په ولې پریدي او هغوی وایي چې دا زمونږ ټریټوریل واټر کې راځي. ګوره ګلف هم دالته دی، عمان هم دالته دی او د عمان ټریټوریل واټر سکیم ده او بل دا کار دی چې د صدو رئیسي دا یو کلاو دغه نو اوس په دنیا څنګه اکسپټ کې چې یاره د صدو رئیسي دا یو کلاو فری ټریډ او اوس په هغوی باندې ټیکس لګي او بل دغه ټیکس چې کوم دی چې د قطر تیل دی د سعودي عرب تیل دی یا ګیس دی او دا تیریږي او د هغې نه فایده ایران ته میلاویږي د هغوی نه ټیکس اخلي. نو دغه ګلف په دې کې یو قسم لا سټیک هولډر دی او هغوی به چیرې هم دې ته تیار نشي او امریکا دا هغوی ملګری ده او داسې پاکستان هم نه غواړي په دې چې سیزونه به ګرانېږي نو څوک ګراني غواړي او څوک به داسې کنټرول ورکولی چې دا ایران باره کې دا ویل کېږي چې ایران دا سازش کوي چې سعودي عرب هم د جنگ ته راشي. ولې څه ده ولې چې سعودي عرب هغوی جګړې ته راولي؟ ګوره دا خو ډېر پخوانی حساب کتاب دی چې را روان دی عرب او عجم حساب کتاب چې کوم دی بل طرف ته ایډیالوژیکل چې کوم ډیفرنس دی بل د دواړو منځ کې لویه خبره دا وه چې هلته شخصیز نظام دی او دلته هم یو قسم د شخصي دی لیکن ریولوشن چې کوم دی هغه ایکسپورټ کوي. دوی په د مذهب شی اچولی دی د مذهب صادر یې نو ایډیالوژیکل حساب کې ګوره دا هغوی چې کوم دی که نه اسلامیک ریپبلیک اف ایران دی لیکن بیسیکلی مذهب چې کوم دی هغه اثنا عشري دی او بل قسم سوګندم چې اخلي په هغې باندې اخلي او بل څوک د هغوی خلاف ورزي نشي کولی د دغې. نو ضروري خبره ده چې ایډیالوژیکل فرنټ یې داسې وي او بل طرف ته ستا القدس هم وي او بیا هلته پکې پراکسیز هم وي نو بیا ستا لانګ هم خو استعمالیږي او ضروري خبره چې هغوی ته بیا خطره او تاسو لیدلي چې ډېر زیات تعلقات سیاسي ډیپلوماسي ختم شوي بیا پکې چین راغی بل طرف ته وړاندې به په سعودي عرب کې د دوی د حاجیانو جلوسونه وتل بیا پکې مرګ جوړله څلور سوه کسان د ایران حاجیان بیا حج هم بند شو نو نږدې دغه چې کوم پاسټو هغه هم څه ډېر ښه نه و د هغې نه وړاندې هم څه ډېر ښه نه و او اوس کېدای شي که داسې حرکت وکړي نو زه یم چې ایران به بیا د پاکستان یو نیبر یې هم دی پړوسي او بل طرف ته د پاکستان دپاره مسایل هم ډېر پیدا کېدلی شي انټرنلي ایکسټرنلي پاکستان دا نه غواړي لیکن څه ورته وایي چې د چرته سنس پریویل شو نو بل دا کار دی چې لږه یې سړه وخوړه نو دا به د ایران دپاره پاسدارانو دپاره تاسو دا ګڼئ بریګیډیر صاحب چې لکه پاکستان به دا آپشن خو ډېر خطرناک نه دی چې یاره دغه ته ځي د جنګ ته ورځي دا خو پاکستان دپاره تباهي ده. انډیا سره هم ستا جنګ شو افغانستان سره هم ستا جنګ شو ایران سره هم ستا جنګ شو نو کی به څه خبره دې صحیح ده خو بل طرف ته چې ستا کوم انټرسټ دي او ستا کوم سپلای لاین دی او ستا کوم ریزروز دي هغه پې خرابېږي او ستا وار سټیمنا کمزوري کېږي. دویم طرف ته تا میډیشن وکړه اوس ته دښمن جوړېږي ولې د چا د لاس دا لوی سوال. او درېیمه خبره دا ده چې پاکستان وایي چې دا سعودي عرب زمونږ ریډ لاین دی نو چې ریډ لاین دی نو بیا هوتیز خلاف خو به ړومبی محاذ کولاویږي او بیا وروسته کېدای شي چې څه سنس میسج لاړ شي چې هغه میسج به ډېر سخت وي او بیا به ایران سره هم دا فکر پیدا شي چې یاره دا دښمني به ډېره ګرانه پرېوځي او یقین مې نه دی چې دغې ته خبره ورسي ځکه چې پاکستان په غاړه پروت دی سره سرحد دی او تاسو پته ده چې مشکلات به بیا د ایران دپاره ډېر زیات دي نو یقین مې نه دی که دغه طرف ته لاړ شي. دا دوړه دباو دغه کې راستل دغې خو هغوی به هم یو ریډ لاین دغه کړی چې بریګیډیر صاحب یو خبره ده دا حوثیان چې دي
امریکا هم په دې باندې ډزې وکړلې، ټول اسرائیل هم پې کوشش وکړو. نو پاکستان به څه وکړي؟ هسې سوال دا دی که نه چې لکه موږ د دې ځای نه ځو او هغه یمن او دغه په ریډ سی کې چې کوم دی ډزې کوو او بیا به واپس راځو، نو هغه چې هلته څوک وو سعودي دی هلته کې، نو چې هغوی څه ونه کړو نو زمونږ خو دا خو ځان له به نور کار ونه ګورو جي. ګوره حوثیان چې کوم دي دا خو د هغوی خلاف خپل حکومت هم دی، یو لیجټیمیټ حکومت. دویمه خبره دا ده چې امریکې او دغه کولیشن فورس چې کوم د جنرال شهید لاندې راحیل شریف لاندې هغوی په خپل کوشش کړی. د پاکستان اوس هلته ایر فورس هم شته دی، دغه هم شته دی او میزایلز وغیره دغه هم استعمالولی شي. نو د هغوی دپاره که ایران دومره لوی ریسک اخلي، یو خو به دی. دویمه خبره دا چې هلته ورته مورچه سومالي لینډ کې اسرائیل هم جوړه کړه او بیا دا باب المندب چې کوم دی هسې نه دا د یمن د لاسه دا تاسو چې یاد کړه دا سومالي لینډ نه د هغې نه چې راځي نو هم به په باب المندب راځي که نه؟ نو خو ما خو درته وویل چې بیا ورته ډېر نږدې دی او بیا کیدای شي باب المندب ونیولی شي. نو دا هم د امریکې دپاره یا د اسرائیل دپاره یا د عربو سپورټ سره دا ممکنه خبره ده چې دوی د سمندر نه لرې کړي او بیا نور د ځمکه ترې ونیسي، صرف هغه ټپ چې هغه کولاو شي. غیر صاحب ګوره ډېره ګرانه ده، دغه علاقه هم ډېره زیاته خرابه ده. نو علاقه خو خرابه ده، خو دا کار دی چې نوره خرابېږي نو هغې ته خو باید نه پرېږدي. خو دا ولې نه وایي؟ مونږ تېره ورځ چې دا وزیر راغلی و ډېر یو خطرناک ویلکم یې ورته ورکړی جي، د ایرپورټ نه واخله تر ریډ زونه پورې ورته دغه تصویرونه لګولي وو، حالانکې انټیریر منسټر ته څوک دونه آګایا نه اچوي. نو مطلب دا دی څه پیغام سره راغلی و، څه ښه پیغام سره راغلی و؟ پیغام دا و چې پاکستان اوس هغه فارورډ یا څه ته وایي هغه نمونه تیزی نه ښودله څنګه چې وړاندې ښودله. نو د هغه طرفه انیشیټیو واخیسته چې موږ به ورشو او چې موږ به ورشو نو ضروري خبره دلته څه د چین هم څه پیغام ورکولو او بل طرف ته دوی مته خپل دغه ښود او درېیم طرف ته امریکې ته هم. او دغه وجه دا چې پاکستان خو پروتوکال ورکوي، لیکن منځ کې چې کومې خبرې دي په دې چې زمونږ به انټیریر منسټر ته نو د هغوی انټیریر خو دا کار دی چې د ده بیکګراوند پاسدارانو سره او بل طرف ته رهبر سره او مرکزی شورا چې کومه ده هغې ایډیولوژیکل فرنټ باندې دا ډېر مضبوط دی په نسبت د صدر نه یا په نسبت د عراق چیف فارن منسټر نه. نو دغه وجه ده چې د ده هلته په ایران کې کوم سټیچر دی هغه د انټیریر دغه نه ډېر اوچت دی چې میټر کوي. ډېره مننه بریګیډیر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر. جی شکریہ.